سلامونه دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ یاست. فضل حق فاروقي د اماراتو لیګ پرېښوی. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې چټک تیز توپ اچوونکی فضل حق فاروقي د اماراتو شلاوریزه لیګ پرېښوی. د ملي لوبډلې سره به ډېر ژر یوځای سي. فضل حق فاروقي چې د اماراتو نړیوال لیګ کې لوبېدی، د خپلې لوبډلې لپاره ډېرې خوندورې په زړه پورې لوبې وکړلې چې په دغه لوبو کې تر ټولو غوره توپ اچوونکی دی. فضل حق فاروقي په اتو لوبو کې 18 ویکټې اخیستي دي. تر ټولو مخکښ توپ اچوونکی دی. تر ده وروسته بیا ټرنټ بولټ دی چې په اتو لوبو کې 14 ویکټې ترلاسه کړي دي. فضل حق فاروقي په خپل فیسبوک باندې یو پوسټ هم کړی دی. هغه ویلي دی چې دغه وخت ډېر راته یاد دی چې په راروانو لوبو کې د خپلې لوبډلې د ښه لوبې هیله هم کړې ده. د یادونې وړ چې افغانستان او سریلانکا ترمنځ د درې نړیوالې ورځنۍ سیالۍ د فروری میاشتې په 9مه نیټه په سریلانکا کې پیلېږي. فضل حق فاروقي به هم په سریلانکا کې د ملي لوبډلې سره یوځای سي. که مو چیرې دغه ویډیو خوښ شوې ده، په چینل کې نوي یاست نو حتما مو چینل هم درسره سبسکرایب کړئ، د فیسبوک پیج هم درسره فالو کړئ. د نورو تازه معلوماتو لپاره هم نور سره اوسئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.